عطا محمد نور ولې عبدالله ته غوسه شوی ده؟ څه یې ورته ویلي دي؟ راځئ دغه ویډیو راڅخه تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. عطا نور وایي عبدالله مات شوی ده، نور دې سولې ته کار وکړي. د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند مخکښ غړی عطاالله محمد نور وایي خوښ ده چې د ټاکنو کمیسیون جنجالي او اوږدې پایلې اعلان کړې. هغه د ټاکنو له کمیسیون نه مننه وکړه چې په دې اساس وخت کې د خلکو د انتظار ته د پای ټکی کېښوده. عطا محمد نور وایي دا ټول افغانانو حق چې باید ټاکنو پایلې اعلان شوی وای، ځکه په خبره چې ټول په ډیرو سختو حالاتو کې د رای مرکزونو ته رای اچونې په موخه تللي وو. نور وایي ستونزو او ګواښونو ته په کتو ولسمشر وروستیو پایلو اعلان د ولسواکۍ او نیک اقدام وو او دغه راز دغه بریا د افغان ولس او خپله ولسمشر غني ته مبارکي ورکړې. نور هیله ښودلې ده چې نوی حکومت به د هیواد په اساسي او اقتصادي برخه کې ګټور تمام شي او د پرمختګ پر لور به ګامونه پورته کړي. نوموړي دغه راز هیله ښودلې ده چې وسلوالو طالبان هم د سولې میز ته راشي او په ټوله کې د یو غږ په وسیله د سولې او د امن خاوندان شو. نور زیاته کړې هیله لري چې شته حکومت کې د افغانستان ټول ملتونه ولسونه ځان وویني او ټولو ته به یو ډول کار وشي. عطا محمد نور دغه راز د ثبات او همپالنې ټیم او په ځانګړې توګه له عبدالله غوښتې چې تاوتریخوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی او د دې پر ځای د سولې په هڅو کې خپله انرژي مصرف کړي. نوموړي دغه راز له افغان ولس نه غوښتي دي چې د ملي یووالي په موخه د نظام د پرمختګ او هڅونې او دغه راز ولسواکۍ وساتي. هغه ویلې هرې ټاکنې ګټونکي او بایلونکي لري، خو په خبره په دې حساسو شرایطو کې د ملي یووالي یو بل سره د مرستې اړتیا ده څو هیواد له بحران نه ویستل شي. نوموړي پرته له شکه به د تاوتریخوالي رامنځته کول به د هیواد دښمنانو ته یو بل چانس په لاس ورکړي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې به سوار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان سره سم ولسمشر غني ګټونکی اعلان کړ، خو بل لوري ته د ثبات او همپالنې ټاکنې ډلې بیا غبرګون ښودلی ده او د موازي حکومت اعلان یې وکړ او ویل چې دا پایلې د دوی دپاره د منلو وړ نه دي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوی نو راسره لایک او شیر کړئ، که چیرته د عطا محمد نور ته د خواږه نظرونه لرئ نو راسره په کمنټ کې ولیکئ. نور مو دوستانو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.